تابعګانو ترکیب. د تابعګانو د ترکیب څخه زموږ تاسې هدف څه دی او څنګه کولی شو چې تابعګانې ترکیب کړو. موږ تاسو په تابعګانو باندې څلورګونې عملیې وویل. کولی شي تابعګانې یو له بل سره جمع کړي، کولی شي تابعګانې تفریق کړي، ضرب یې کړي په خپلو کې، یا یو پر بل یې وویشي چې د هرې عملیې په پایله کې موږ تاسو یوه نوې تابع ترلاسه کولی. مفهوم یې زه تاسو ته تشریح کوم، ولې په شروع کې دومره درته وایم چې د تابعګانو ترکیب د څلورګونو عملیو په څېر له دوو یا درو تابعګانو څخه یو نوې تابع ترلاسه کول دي او دا یو ځانګړې پروسه لري. د دې پروسې په جریان کې موږ تاسې نوي تابعګانې لاسته راوړو چې هغه په عمل کې د ډېرو پیچلو محاسباتو پر مهال استعمال لري. یعنې په ریاضي کې باید داسې یو میتود ولرو چې کله په عمل کې ورته ضرورت کېږي هماغسې یو محاسبه په ریاضي کې تیار موجود وي. زه تاسو اول په یو مثال کې دا ووایم چې څنګه تابعګانې ترکیب کولی شو. چې کله مې دا مسله درته وویل بیا زه دې مفهوم ته راځم چې د دې په حقیقت کې مفهوم څه و. فرض وکړئ یوه تابع وي fx 2x جمع یو بله تابع ولرو gx او دا وي فرض وکړئ 5x جمع 3. دا دوې دانې تابعګانې دي. زه غواړم دا تابعګانې یو په بل کې ترکیب کړم. د ترکیب مسله د تابعګانو جمع کول، ضرب کول، تفریق کول، تقسیم کول نه دی. دا یو بله مسله ده. څنګه ده؟ یوه به تابع به راواخلئ، د بلې تابع په منځ کې به یې وضع کړئ. لکه مثال زه په دې اف تابع کې قیمت ګذاري کوم، یو وضع کوم، دوه وضع کوم، اعداد وضع کوم. که زه داسې یو کار وکړم چې زه په اف تابع کې جی تابع وضع کړم یا برعکس په جی تابع کې اف تابع وضع کړم، یو نوې تابع زموږ تاسې لاسته راځي. هغه نوې تابع چې لاسته راځي هغه د دې دوو تابعګانو ترکیب بلل کېږي او خود همغه تابع ته موږ تاسې بیا وایو مرکبه تابع او د زموږ کړنې ته ویل کېږي د تابعګانو ترکیب کول. ګورئ څنګه زه راځم په دې اف تابع کې یو بله تابع وضع کوم چې عبارت د جي څخه دی. جي د دې په منځ کې وضع کوم gx. ومولیدل؟ دا هغه اوس یو نوې تابع ده. دا تابع عبارت د څه څخه ده؟ مرکبه تابع. دا د اف او جي له ترکیب څخه جوړه شوې. په اف کې مو د اکس پر ځای څه شي وضع کړی؟ gx. دوه په خپله د اکس پر ځای به وضع کړي gx او جمع یو. که مې دلته دوه وضع کړی وای دا زه باید ځای به ځای به څنګه ښکاره کېدلی؟ اف دوه مساوي دوه ضرب دوه جمع یو. که مې درې وضع کړی وای داسې به ښکاره کېدلی اف درې دلته مې د اکس پر ځای که درې وضع کړی وای او څنګه راتلی؟ دلته د اکس پر ځای مې که درې وضع کړی دا به ښکاره کېدلی اف درې مساوي دوه په خپله د اکس پر ځای به درې راغلی وای. مګر مو اوس فعلا موږ څه کار کړی؟ جي اکس مو وضع کړی. نو زه لیکم اف جي اکس دا خو مې وضع کړی دوه دلته اوس مقدار لیکم 5x جمع 3 5x جمع 3 جمع 1 دوه به ضرب کړي 2 ضرب 5x لس x 2 3 شپږ او د دې یو سره چې جمع کړي اووه. دغه تابع چې اوس نوې موږ تاسې لاسته راوړله تاسې که ښه فکر ورباندې وکړئ دا د دغه دواړو د جمع څه جوړه نه ده. د دوی جمع کېږي 9x جمع 4 دا لس x جمع دی. دا د دوی د ضرب څه جوړه نه ده، د دې ضرب دومه درجه راځي. دا د دوی د تفریق څه جوړه نه ده، دا د دوی د تقسیم څه نه ده جوړه. دا چې یو په بل تقسیم کوي تاسو ته نسبتي تابع درکوي. دا مو یو بل ډول عملیه اجرا کړې چې هغه عملیې ته موږ تاسو ته ویل دي ترکیب او یو نوې عملیه اجرا کړې او یو نوې تابع مو پیدا کړه. اساسي ترین هدف هم زموږ همدا دی چې څنګه کولی شو د موجوده تابعګانو څخه نوي تابعګانې ترلاسه کړو او دا په عمل کې ضرورت وي. ما اوس مثال یو اسانه مثال انتخاب کړی چې دا مطلب متوازي وي. که نه نو موږ تاسې د ترکیب په وسیله باندې کولی شو ډېرې پیچلې او ځانګړي تابعګانې ترلاسه کړو. ښه اوس د دې تابع نوم څه شی راځي ستاسو په نظر؟ د دې تابع نوم راځي اف جي اکس. د دې تابع نوم راغلی اف جي اکس. مګر دا کولی شي په اختصاري بڼه هم داسې ولیکئ اف جي اکس. زه د دې نومان تاسو ته وایم په یاد ولرئ چې په ترکیب کې دا دوې تابعګانې چې موږ تاسو یو له بل سره ترکیب کړي دي
په دې کې یوه تابع مو د بلې تابع په منځ کې وضع کړې کومه تابع چې موږ تاسې وضع کړې ده دې تابع ته به له دې وروسته موږ تاسې نوم ورکړو داخلي تابع داخلي تابع په ذهن کې پاته کېږي دا زه د تابع ته وایم چې دا بلې تابع په منځ کې مو وضع کړې او دغه تابع چې دا جیکس په منځ کې وضع شوی دې ته به ووایو خارجي تابع دا بهرنۍ تابع دا دننه تابع یوه داخلي تابع یوه خارجي تابع ستاسو په نظر داخلي خارجي کله چې مو دا الفاظ وکارول مطلب دا دی چې د دوی ترکیب مهم دی او ترکیب په دې کې مهم دی نو معنا یې دا ده په دې کې خو ترکیب مهم راغلی اما دا نوم دی دا د مرکبي جوړې مسله نه راځي زما مطلب دا دی چې تاسو دا تابع چې کله لیکئ چپ طرف ته کومه تابع راځي خارجي او ښی طرف ته داخلي که ما چیرې دا په دې شکل تاسو ته ولیکل جي اف ایکس اوس دلته اف ایکس داخلي تابع ده او جي خارجي تابع ده او دا او هغه یو له بل سره برابر نه وي کېدای شي په یو ځانګړي مثال کې برابر راشي اما دا دایمي خبره نه ده اوس د دې تابع نوم زه په خلاصه باندې لیکم یو تابع اف سو یو جي سو زه څه کار کوم دا اف او جي اف چپ طرف ته پرېږدم جي ښی طرف ته او په خپلو کې سره توافق کوو چې ګوري چپ طرف ته چې مې هر یو لیکلی و هغه خارجي تابع او ښی طرف ته چې مې لیکلی و هغه یې داخلي تابع اوس مطلب دا دی چې زه د دې په منځ کې داسې ولیکم څه نظر لري ګورئ که دا ولیکي خلک پوهېږي چې دا د دې دواړو جمع ده او دا په جمع نه وه که دا ولیکم دا په تفریق راځي ښه که ترمنځ دا ولیکم یا ټکی دا خو ضرب راځي او که ترمنځ داسې یو نښه ولیکو ګورئ دا خو تقسیم راځي د دغه څلورو عملیو څخه نوي تابعګانې جوړېدلې مګر دلته چې تا هره نښه ولیکې دا د هغه سره معادل نه دی نو څه کار وکړو یو نوی سمبول مو ورته جوړ کړئ څنګه یو کوچني حلقه ګکه یو نوی سمبول مو جوړ کړئ متوجه شولې دا د انګلیسي او توری نه دی دا مو د هغسې جوړ کړئ بیا مو خپل ترمنځ ویل چې هر کله مو تابعګانې جمع کولې دا سمبول تفریق ضرب تقسیم خو که مو ترکیب کولې دا سمبول کارو نو زه اف دې طرف ته پرېږدم او جي دې طرف ته پرېږدم او ترمنځ یې همدغه نښه ورکوو که مو دا رقم ولیکل د دې معنا څه دی ترکیب کړی دی دا سمبول مو د دې لپاره وکاروئ چې د ترکیب واضح وي ټولو ته نو اوس دا یو نوی تابع شو دا یو نوم دی اف ایکس دا به څنګه مطالعه دا به څنګه ووایاست اف موږ تاسې خپل وجه وداسې وایي اف ای جي ایکس یو یې ورکړو اف ای جي ایکس په انګلیسي کې ویل کېږي اف اف جي ایکس اف وایي متوجه شولې اما غیر رسمي لوستل یې داسې دي خو زما نظر تاسې ته دا دی چې بس دا ووایاست اف ای جي ایکس صحیح ده او موږ اول د خارجي تابع نوم اخلو بیا د داخلي که زه وایم اف ای جي ایکس یعنې په اف کې جي وضع شوی که زه وایم جي اف ایکس په جي کې او که زه غواړم دا ولیکم د دې نوشتاري بڼه څنګه راځي ومولیدل جي اف ایکس یا جي اف اف ایکس دا د ترکیب مسله ده نو د دې سمبول په مطلب باندې تاسو پوه شولې اوس دغه کومه تابع چې دلته ما تاسو ته جوړه کړې دا عبارت د څه شي څخه راغلی دا مرکبه تابع شو اوس راځم د دې مفهوم ته چې په حقیقت کې د دې مفهوم څه وو دا مرکبه تابع چې موږ تاسو پیدا کړ تاسو په پروسه باندې بلد شولې یو اندازه مو دا خبره ذهن ته راغله چې کله تابعګانې ترکیب کوو یعنې یوه تابع راخو د بلې تابع په منځ کې وضع کوو او نوي تابعګانې لاسته راځي په دې کې او دا کار موږ تاسو په څلورګونو عملیو کې اجرا کړي نوي تابعګانې جوړېدلې خو دا یو بل میتود درته راغلی په حقیقت کې د دې مفهوم څه دی تاسو ګورئ زه دلته یو اندازه دا مفهوم یې درته تشریح کړم یو مثال به راواخلو فرض وکړئ یو ماشین دی تاسو داسې فرض وکړئ چې دا یو ماشین دی د دې ماشین وظیفه دا ده چې کله دلته تاسې دې ته غنم ور واچوئ د دې ځای څخه هغه غنم اوړه کوي او اوړه درته راباسي دلته راغله غنم متوجه شولې دا یو ماشین شو فرض وکړئ یو بل ماشین بیا داسې دی یو بل ماشین داسې دی چې هغه داسې کار کوي فرض وکړئ د دې ماشین بیا کار دا دی که چیرې تاسې په دې ماشین کې اوړه ور واچوئ
دا ماشین بیا داسې یو سیستم لري، داسې یو میکانیزم لري چې دا وړه دې ته راغله، هغه وړه اوبه هم ورسره اچول کېږي، ګډوي او د دې ځای څخه لاندې وړه راځي راوځي. توجه شولې؟ دا به ولیکم لاندې وړه. اوس دا وړه اماده دي د ډوډۍ پخولو لپاره. نو دا ماشین څه کار وکړي؟ غنم یې په وړو بدل کړه، وچ وړه. دې ته چې بیا وچ وړه ور واچوئ، لاندې وړه درکړي، لاندې وړه اماده دي، ډوډۍ ځینې پخه شوه. پام اوس ورته. نو د دې ماشین وظیفه جدا وه. اوس که زه داسې وایم که داسې یو ماشین ولرو چې زه غنم ور واچوم او لاندې وړه ماته راکړي، ستاسو په نظر آیا هغه ماشین به یو مرکب ماشین نه وي چې دا دواړه کارونه وکولی شي؟ او موږ ته به د هغه ماشین دننه ښکاري نه، خو اطمینان به ولرو. فرض وکړئ موږ په دې ماشینانو بلد وو، خو دا نوی ماشین چې بازار ته راغلی غنم ور اچوي، دا خوا څخه لاندې وړه راوځي. موږ دا ماشین د لومړي ځل لپاره رانیوئ. اوس موږ د دې داخل خو نه دی خلاص کړی، اما مطمئن یو څه وایو د دې ماشین په منځ کې دا دواړه ماشینونه نصب شوي. کله چې دا وړه کله چې موږ تاسې دې نوي ماشین ته وړه ور واچول غنم، هغه وړه کېږي، حتما یې داسې یو سیستم ورته جوړ کړی چې دا وړه سیده راسي دې ته ولوېږي او د دې ځای څخه لاندې وړه راوځي. دا نوی ماشین چې دی دا د دې دواړو ماشینانو کار همزمانه کوي. متوجه شولې؟ او که چیرې موږ تاسې منځ خلاص کړو نو تاسې په دې اطمینان ولرئ، فرض وکړئ دا نوی ماشین دا رقم دی، دا داسې یو ماشین دی. نو دا منځ خو یې نو موږ ته ښکاري ده. که موږ یې منځ خلاص کړو، موږ اوس اطمینان لرو چې دا غنم چې دلته راغله د دې څه وړه راځي، هغه وړه یې داسې یو سیستم حتما ورته جوړ کړی دی چې دا وړه مستقیم دې ته راسي او د دې ځای څخه لاندې وړه راووتل. یعنې هغه دوه دانې ماشینانو چې په تنهایي کوم کار کوئ، د هغوی وظیفه اوس د دې لوی ماشین په منځ کې اجرا کېږي. دقیقا په مرکبو تابعګانو کې همدغسې یو مفهوم دی. موږ تاسې یوې تابع ته قیمت ورکوو، هغه څه چې لاسته راغله هغه بلې تابع ته ورکوو. متوجه شولې؟ موږ تاسې یو تابع ته قیمت ورکوئ او کوم قیمت چې لاسته راغلی هغه مو دوهمې تابع ته ورکوئ. یعنې ما دوهمې تابع ته کوم قیمت ورکړی؟ د لومړۍ تابع آوټپوټ. نو که زه داسې یو تابع ولرم چې لومړۍ تابع کې قیمت وضع کړم، د دې قیمت لاسته راسي، هغه چې په دومه کې وضع کړم قیمت لاسته راسي، دا خو دوه دانې ساده تابعګانې راغلې. که زه داسې یو تابع ولرم چې په قیمت مې وضع کړي، مستقیما دغه عدد ترلاسه کړم، زه دې ته څه وایم؟ مرکبه تابع. تاسو اوس توجه وکړئ. دا هغه مثال چې ما دلته راخیستی، زه د دې په اساس درته جوړوم. ښه، فرض وکړئ یو داسې یو زه دا تابع تاسو ته په جدول کې جوړه کړم. 1 2 3 4 او دا یې هم دا کوم قیمتونه راغله؟ دا هغه قیمتونه دي چې زه جي ته ورکوم. یعنې دا ځای چې ما تاسو ته تشریح کړې او په دې کې حقیقت کې څه کار کېږي؟ جي د اف دننه وضع شوی، نو جي ته موږ د اکس قیمت ورکړی، د دې حاصل چې راغلی جي اکس، هغه جي اکس مو اف ته قیمت ورکړی. متوجه شولې؟ نو زه د هغه کار کوم. فرض وکړئ دغه تابع ته به زه نوم ورکړم جي تابع، دې ته زه نوم ورکوم دا کومه تابع ده؟ جي. جي تابع په مطلب پوه شولئ؟ یعنې زه په جي کې چې دا عددونه وضع کړم، ما ته یو قیمت راکوي که نه؟ اوس راته وایاست کوم قیمت راکوي؟ د دغه ځای راته وایاست که یو وضع کړو څو راځي؟ دغه جي ته 8. که دوه وضع کړو 11. یو چې وضع کړي 8 راځي، دوه وضع کړي 11 راځي، 3 چې وضع کړو 18 راځي، 4 چې وضع کړو 23 راځي. دا ارتباط وایم درته رسم کړم. دا اوس کومه تابع راځي؟ جي تابع. بیا اوس موږ څه کار کوو؟ لکه څنګه چې دې ته مو قیمت ورکړئ، د دې څخه د دې ماشین څه چې هر څه لاسته راغله هغه مو په دوم کې وضع کړه. صحیح ده؟ اوس نو زه څه کار کوم؟ د دې څخه چې هر قیمت لاسته راغلی، زه هغه په دوهم کې وضع کوم، ګورم چې اوس څه حاصل ورکوي. د دې قیمتونه را هم په دوم کې وضع کوم. 8 چې وضع کوي، د لومړي لاسته راغلي قیمتونه په دې کې چې کوم قیمتونه موږ لاسته راوړي هغه زه اوس په دې کې وضع کوم. تاسو وینئ زه په دې کې اکس نه وضع کوم، زه په دې کې څه شی وضع کوم؟ زه په دې کې د جي حاصل وضع کوم، یعنې جي اکس وضع کوم. 8 وضع کوي، 2 8 14 یو 12. صحیح ده؟ 11 وضع کوي 22.
اتلس دلته وضع کوي 20 او 23 وضع کوي 40. دا اوس تاسو راته وایاست دا ارتباطات خو تابعګانې دي. دغه ارتباط کومه تابع وایي چې دغه ارتباط د دې سټ نه دی ته دا کومه تابع ده؟ اف. متوجه شوئ؟ دلته تاسو کومه مرکبه تابع نه دی لیدلې. دا یو ارتباط دی، دا بل ارتباط دی، دا جی تابع ده، دا اف تابع ده. لکه دا یو ماشین دا بل ماشین. صحیح ده؟ دې کې قیمت ورکوي، وړه مو دې کې قیمت ورکوي، لامده سول په قول تاماده سول. په دې کې مو میکسونه وضع کړه، دا راغله، دا قیمتونه چې په دې کې وضع کړه، دا قیمتونه راغله. اوس تاسو په نظر که دغه مثال باندې یو اندازه پوه سوي یاست، نو دا مرکبه تابع به څه وي؟ زه مرکبه تابع باید دا وي چې زه د دې په منځ عملي باندې هېڅ باید پوه نه شم، هېڅ ما ورسره کار نشته، چې زه دا قیمتونه ورکړم سیده دغه قیمتونه مشترک وي. دا نو دا به کومه تابع وي؟ دا به د دغه دواړو ترکیب وي او دا به کوم رقم شکل ولري؟ جی. یعنی دا نوې تابع چې ده که یو پکښې کې وضع کړې مستقیما باید تاسو څو قیمت درکړي؟ 12. په داسې حال کې چې په لومړي کې څنګه وو؟ اول مو قیمت ورکړئ جي ته 8 سو، 8 مو ورکړئ اف ته 12 سو. نو مرکبه به څه ډول تابع وي چې په هغه کې ته یو قیمت ورکړې سیده 12 درکړي، که یو قیمت ورکړم 8 راکړي اخو جي ده، 8 ورکړو 12 راکړي اخو اف ده، چې یو ورکړې 12 درکړي هغه ته زه څه وایم؟ مرکبه. چې ما قیمت ورکړی لومړي ته او حاصل مې اخیستی د دوم څه، یعنې دلته مو غنم ورکړي، حاصل مو د دوهم حاصل ترلاسه کړی چې لانده وړي. اوس تاسو وګورئ آیا په دې کې دغه خبره ده چې قیمت یو ورکړي څو راغلی؟ 12 راغی که نه؟ نو دا خو مرکبه تابع شوه او رښتیا عین وظیفه یې اجرا کړې. تاسو دوه قیمت چې ورکړي 14 راکړي اخو جي تابع ده، اما که دوه قیمت ورکړم 20 راکړي همدغه مرکبه تابع ده. تاسو دوه دلته قیمت ورکړي 2000 بلاس 20 20 څو راغلی؟ 20. نو دا رښتیا مرکبه تابع ده. متوجه شولې؟ اوس نو ترکیب کول خو یې موږ زده کړه، دا په اسانه ده، یوه تابع به راواخلو د بل په منځ کې به وضع کړو، اما د دې د کار میکانیزم ډېر مهم دی چې ستاسو په ذهن کې بیا د تعریف ساحه په دغه میتود پیدا کړو. تاسو د مرکبي تابع د میکانیزم باندې اوس بلد شئ دا څنګه کار کوي. په دې کې چې هر قیمت ته وضع کوئ اول هغه راځي جي ته. لکه د دې ماشین میکانیزم څنګه دی؟ فرض وکړئ زه دغه تابع ته جي نوم ورکړم، دغه ماشین ته او دې ته وایم اف. اوس وایم دا مرکب ماشین څه کار کوي؟ هر قیمت چې ورکوي اول هغه په جي کې پروسس کېږي، بیا د جي حاصل په اف کې. دا ډېر مهم دی. آیا هر قیمت چې ورکړو هغه په جي و اف کې پروسس کېږي؟ نه، هر قیمت چې ته ورکړې هغه په جي کې پروسس شو، بیا د هغه حاصل په اف کې راځي او پروسس کېږي. اغېزې که نه؟ نو دا وګورئ دغه مرکبه تابع ده او د دې میکانیزم څنګه دی؟ د دې میکانیزم دا دی چې هر قیمت ورکړي اول هغه جي ته راځي، بیا د جي څخه ځي اف ته. دا مرکبه تابع شوه، دغه میکانیزم دی. متوجه شولې؟ نو هر قیمت چې دلته ورکړم هر اکس اول هغه جي ته ځي، په جي کې چې پروسس شو آوټپوټ څه شي وي؟ جي اکس. که 2 ورکړي آوټپوټ څه شي وي؟ جي 2. که 3 ورکړي جي 3. که اکس قیمت ورکړو د دې آوټپوټ څه وي؟ جي اکس. اف ته څه شي را روان دی؟ جي اکس را روان دی، یعنې د ده حاصل دې ته را روان دی. دا تعریف په ساحه کې بیا موږ تاسو په کار راځي، دا ډېره زیاته مهمه مسله وي. متوجه شولئ؟ نو عینا دې ماشین ته ورته دا جدا جدا ماشینان وو، دم یوه وظیفه درلوده، دم یوه وظیفه درلوده. موږ که داسې یو ماشین ولرو، دا د دې وظیفه دا وه غنم مو ورته ورکړه، وړه راغله، وچ وړه، دا وچ وړه دې ته راغله، لانده وړه ځینې جوړ شول، په قول تاماده دي. موږ که داسې یو ماشین ولرو چې غنم ورته انپوټ کړو، دا منځ یې هېڅ زه په خبر ونه اوسم، آوټپوټ یې مستقیما څه لانده وړي. نو موږ څه ویل؟ دا حتما یو مرکب ماشین دی. مرکب یعنې د دوو ماشینانو څخه ترکیب شوی. او رښتیا هم باید دا ماشین داسې وي که نه چې کله دا ماشین په بازار کې رانیوئ چې خلاص وکړئ هماغه دوه ماشینان یې په منځ کې وه او دا یې داسې سره وصل کړي وو چې د ده حاصل باید دلته راشي. متوجه شولئ؟ نو دغسې دې ته ورته مثلا مو په تابعګانو کې څه وویل؟ که زه یو قیمت جي ته ورکړم حاصل یې دا راغلی، بیا دا قیمت ورکړم اف ته حاصل یې دا راغلی. که زه داسې یو تابع ولرم چې زه قیمت ورکړم دا او مستقیما هغه قیمت ترلاسه کړم، نو موږ هغه باید د دې دواړو تابعګانو ترکیب وي او د هغه نوم مو څه شي کېښودی؟ مرکبه تابع. کم متوجه کېږي دې مسلې ته؟ ښه، فرض وکړئ داسې یو ماشین هم شته
چې لانده وړه هغه ته ورکړې ډوډۍ ځینې جوړېږي ډوډۍ ځینې پخه کړه متوجه شولې اوس به نو ته دا راواخلې څه به وکړې دا لانده وړه به راواخلې په هغه نوي ماشین کې به ځای پر ځای کې چې د هغه څخه پخې پخې ډوډۍ راووځي اوس نو زه وایم که داسې یو ماشین ولرم چې د یو خوا څخه غنم ورکړو د بلې خوا څخه پخه ډوډۍ راووځي دا کیسه بیا په کور کې مه کوئ داسې ماشین دې نه راوړئ سر د سبا رانیسئ متوجه شئ دا خو موږ مثال هم داسې جوړ کړی دی که داسې یو کار وکړو چې غنمو د یو طرف څخه ماشین ته ورکړه د بل خوا څخه پخه ډوډۍ راوتل ستاسې په نظر آیا هغه به نو داسې نه وي چې 3 دانې ماشینان به سره وصل وي 100% همداسې یو کیسه ده 3 دانې بیا نو د دې حاصل باید کمې ورته ولاړ شي دلته باید یو بل ماشین هم ولرو فرض وکړئ یو بل ماشین دلته داسې ولرو دا لانده وړه راشي دلته د دې ځای څخه ډوډۍ راوځي پخه ډوډۍ نو دا اوس سره کم شو دا مرکبه تابع ده مګر دلته 3 دانې ماشینان سره یو له بل سره وصل شوي همداسې په الجبر کې هم موږ تاسو ترکیب پیدا کړو کېدای شي تاسو به مو ډېرې تابعګانې ترکیب کړي 3 دانې مو ترکیب کړي اوس که زه یو بله تابع دلته ولرم داسې درته جوړه کړم که زه یو بله تابع دلته ولرم چې هغه تابع بیا وي مثال h تابع دا قیمتونه h ته ورکړو او هلته حاصلات راکړي دا قیمتونه h ته ورکړو متوجه شولې ښه h به زه درته معرفي کړم چې یو اسانه تابع به ونیسو فرض وکړئ hx مساوي دی په 2x به یې ونیسم یا اسانه به یې داسې جوړ کړم x جمع 2 به یې ونیسم صحیح ده اوس نو h ته چې 12 رالی څو شو 19 20 رالی 29 صحیح ده دا یې 19 دا څو رالی 29 دا 10 دا 40 اوس نو تاسو ماته ووایاست چې دغه به نو بیا کومه تابع وي چې زه دا قیمت ورکړم مستقیما دا قیمتونه ماته راشي آیا هغه به د دې درو سورو ترکیب وي که نه او میکانیزم یې څنګه دی قیمت اول جي ته رالی د ده څه 4 حاصل رالی هغه f ته ورلی د f څخه 4 حاصل رالی هغه h ته ورلی د دې رسم زما مطلب دا دی چې تاسې میکانیزم په یاد وساتئ تاریخ په ساحه کې بیا په درس خوړل کېږي نو اوس زه د هغه رقم یو تابع څنګه جوړه کړم تاسو په دې پوه شولئ چې دا د f و g ترکیب و اوس به ته څه کار وکړئ دا تابع به راواخلې د دې دا به راواخلې چې دا نو دغه ځای دی دې ته ورکړم دا به راواخلې په h کې به یې وضع کړئ دا چې تاسو په h کې وضع کړئ لس x جمع اووه دلته چې د x پر ځای کېږدئ څه شي ځینې جوړ شو لس x جمع 9 او د دې به نوم څه شي وي د دې به نوم وي h f g x په دې کې څومره تابعګانې ترکیب شوي 3 دانې مطلب څه دی قیمت اول راځي جي ته اوس یو دانه امتحان قیمت یو رالی جي ته جي ته چې یو رالی حاصل یې څه ورکوي 8 دغه 8 حاصل راځي f ته تاسو وګورئ چې 8 حاصل f ته راشي څه شي ورکوي 8 چې f ته رالی 12 یې ورکوي دا د دې حاصل بیا رالی h ته او 12 چې دې ته راغی حاصل یې څه ورکوي 19 نو که زه داسې یو تابع ولرم چې د دغه پر ځای چې دا قیمت دې ته رالی د دې څه دلته د دې څه دلته دې قیمت وضع کړم مستقیما دا دواړه سره وصل کړي دا او دا هغه باید دغه مرکبه تابع وي راځي امتحان یې کړي یو دلته وضع کړي لس 19 اما هغه قیمت یې چې دلته درکړي که نه ټول متوجه شو په دې خبره او که دوه وضع کړو دلته څو رالی 29 سیده دا قیمت درکړئ اوس نو تاسې دلته څو لیکنې لري f لري g لري h لري f g لري h f g لري اوس وایاست په دې کې څرنګه کیسې دي دا داسې تابع ده چې د g ته قیمت ورکړه f کې لاسته راځي دا داسې یو تابع ده چې g کې قیمت ورکړه h کې لاسته راځي صحیح خبره ده